سینوها دریمه برخه. د طب لومړنی ښوونځی. په هغه وخت کې په طبس کې لوړ زده کړې د امون د کاهنانو یعنې ملایانو په لاس کې وي او دارالحیات ښوونځی او روغتون د معبد تر سیوري لاندې کار کوه. ټول لوړ ښوونځي د ملایانو په وسیله اداره کېدل او هغوی به دغو کسانو په ټاکنو کې ډیر پام کوه چې په دغه ښوونځي کې درس وایي. دوی به هڅه کوله هغه کسان چې له دوی سره مخالف ول له لوړو ښوونځیو لرې وساتي. پر طب سربیره د حقوقو، سوداګرۍ، هندسې، ریاضیاتو او ستورپېژندنې ښوونځی هم د امون په ښوونځي کې ول. ملایانو له دې امله د محصلینو په انتخاب کې دقت کوه چې د مصر نیمایي خاوره له روحانیینو سره وه، یعنې ظاهرا له خدایانو سره، او هغوی به دا اجازه نه ورکوله چې د دوی له پلویانو پرته نور کسان ډاکټران، حقوق پوهان، سوداګر، انجینران او ستوري پوهان شي. د پوځ افسرانو هم تر دې وړاندې چې پوځ ته لاړ شي د حقوقو په ښوونځي کې یو پړاو درس وایي. نو د امون د معبد ملایانو به د مصر په ټول پوځي او اداري سیستم حکومت کوه. په دغه ټولو ښوونځیو کې دوه څانګو ډېر اهمیت درلود، یو د طب او بل د حقوقو مدرسه وه. د دغو دواړو ښوونځیو لومړی پړاو 3 کاله و او زده کوونکي باید 3 کاله پکې پاتې شوي وای چې له امتحانه وروسته که د امون خدای پرې څرګند شوی وای نو دا اجازه به ورکول کېده چې د امون د طب یا حقوقو ښوونځي ته ولاړ شي. دا به په راتلونکي څپرکو کې درته ووایم چې د امون خدای به څرنګه محصلینو ته څرګندېده. خو اوس وایم چې په پخواني مصر کې شاګرد د دې لپاره 3 کاله په مقدماتي پړاو کې تېرول چې هر ډول خپلواکه فکر او نظر چې له پخوا ورسره وي د دوی په وجود کې له منځه یوسي. په دغه 3 کلن لومړني پړاو کې شاګردانو په معبد کې له عبادت کولو پرته بل هیڅ کار نه کوه او یوازې مذهبي روایتونه به یې زده کول. روحانیون په دې ښه پوهېدل. هغه شاګرد چې لومړنۍ او مقدماتي دورې ته راځي هغه ماشوم ته ورته دی چې نوی د ځوانۍ پړاو ته ورننوځي. تر هغه وخته یې لوبې کړې وي او خپلواک فکر او عقیده نه لري او د امون د معبد ښوونځي ته د هغه د ورتګ پړاو هغه پړاو دی چې دی پکې نظر او عقیده پیدا کوي. نو په همدغه پړاو کې باید د زده کوونکي د فکر ازادي له منځه یوسي او هغه په داسې یو موجود بدل کړي چې له جنجال پرته هغه څه ومني چې اوري یا یې لولي. کله چې له دغه 3 کلن پړاو تیر شي د طب او یا حقوقو ښوونځي ته ولاړ شي او د دغو 2 ښوونځیو په اړه د درسونو دورې تیرې کړي نو بیا پر یو کامل ځوان بدلیږي. خو هغه ځوان چې د مصر د کاهنانو له تعلیماتو پرته نه څه اورېدلي او نه لوستي وي د هغه فکر داسې د مصري ملایانو د تعلیماتو په چمبر کې حبس وي چې له لوړ زده کړو وروسته بل ډول فکر نشي کولی. موږ یو 5 کسیزه ډله وو چې د طب په لومړني ښوونځي کې مو درس پیل کړه. زه چې به هر سهار ښوونځي ته تلم د غرمې ډوډۍ مې له ځان سره وړله او تر لمر لوېدو مخکې به خپل کور ته ستنېدم. له دې وروسته چې زه د امون د معبد لومړني ښوونځي ته لاړم ډېر ژر په دې پوه شوم چې درباري کوپړی سوری کوونکی ملامت نه و او چې ویل یې ته باید فرمانبرداره اوسې، سر ټیټ ونیسې، هېڅکله نیوکه مه کوه او خپله باطني عقیده مه څرګندوه. ځکه چې ډېر ژر په دې پوه شوم چې ملایان په محصلینو کې جاسوسان لري. کله چې یو محصل پر یوې خبرې شک کوي او یو خبره یا مسله ردوي نو هغه له ښوونځي باسي او بیا امکان نه لري چې د دغه محصل بیرته د طب لوړ ښوونځي ته ولاړ شي. دا نو د محصل د ایستلو لپاره هم اغېزناکه پلمه وه او ویل به چې امون وایي دغه محصل استعداد نه لري. پر کومه ورځ چې ښوونځي ته لاړم 14 کلن وم او له دې سره سره چې د ښوونځي تر ټولو کوچنی محصل وم او تر نورو زده کوونکو چې ډېر پکې د سترو
روحانینو او اشرافو زامن ول ډیر پوه او بااستعداده وو او ویلی شم که زه په هماغه وخت کې د طب ښوونځي ته داخل کړی وی هم زده کړې مې کولی شوې او په هر څه پوهېدلی شم ځکه چې له لیک لوست پرته مې علمي معلومات هم درلودل له دې کبله چې مخکې مې وویل زما پلار ډاکټر و ما له هغه څخه د ډیرو درملو نومونه زده کړي ول او په دې پوهېدم چې څه ډول په تیلو د یو غیر میکروبي ټپ معالجه کیږي او څه ډول انتاني ټپ له دې وروسته چې زوی یې وایستل شي پور سوځول کیږي چې بیا چرکونه کړي ما دا لیدلي ول چې څه ډول زما پلار د یوې دایڼې مرستې ته ورځي او له یو کلک لرګي څخه په ګټنې سره د مور په خېټه کې ماشوم ټوټه کوي او د هغه ټوټې له نسه راباسي چې مور له مرګه وژغورل شي له دې سره سره چې ما د نورو شاګردانو په پرتله دارالحیات ته د تګ لپاره ښه استعداد درلود خو 3 کاله یې په لومړني ښوونځي کې وځنډولم مګر د دې برخلاف هغه هلکان چې پلرونه یې له اشرافو یا لویو کسانو ول له څو اونیو یا ورځو وروسته دارالحیات ته لیږدول کېدل او ملایانو به ویل امون امر کړی دی چې دغه کسان دارالحیات ته واستوئ که څه هم زموږ ډېر وخت په عبادت او د مذهبي روایتونو په زده کولو تېرېده خو بیا هم دومره وخت پاتې کېده چې روحانینو به راته امر کوه چې د مړو کتاب ولیکو او بیا یې هغه کتابونه د معبد په انګړ کې خرڅول له 3 کلونو وروسته چې ما د وخت له ضایع کولو پرته بل اغېزناکه کار ونه کړه هغو هلکانو ته چې زه هم پکې وم او د اشرافو له ډلې څخه نه خبر راکړل شو چې دارالحیات ته د تګ لپاره چمتو شو دارالحیات ته تر تګ مخکې موږ باید 1 اونۍ روژه نیولې وای خپل ټول وخت مو په معبد کې تیر کړی وای او له هغه ځایه نه وای وتلی په وروستۍ شپه باید امون خدای موږ ته ځان څرګند کړی وای او له موږ سره یې خبرې کړې وای له هغه وروسته دا معلومېده چې موږ دارالحیات ته د تګ جوګه یو او که نه لکه چې ومې ویل تر 3 کلن بهیر وروسته چې د شاګردانو ماغزه د امون په اړه له افکارو ډک کړي وو نو د ناشونې وه چې پر هغې شپه دې له امون سره خبرې ونشي په شاګردانو کې زه ځانګړی وم ځکه له پلار سره به د ناروغانو په بسترې درېدم د هغوی مړینه به مې په خپل سترګو لیده ما له ماشوموالي تر 14 کلنۍ پورې زه باندې 50 ناروغان کتلي چې زما په مخ کې مړ شوي ول له دې سره سره چې په هغه وخت کې ماشوم وم خو په دې پوهېدم چې له مرګ پرته هېڅ شی انسان د ملایانو د ځینو مطالبو چټي ماهیت ته نه متوجه کوي ځکه انسان په خپلو سترګو ګوري چې د یو انسان او یو ځناور د مرګ ترمنځ توپیر نشته او په دې پوهېږي چې انسان پر ځمکه د امون استازی او کپیل دی د مرګ مخه نه نیسي بلکې په خپله هم مري انسان چې کله مرګ وویني په دې پوهېږي چې ټول مطالب او عقیدې چټي دي او هر څه چټي ورته ښکاري نورو شاګردانو زما په شان په وارو وارو د خلقو مرګ نه و لیدلی ځکه خو یې زما په شان د ملایانو د روایتونو په اړه فکر نشو کولی له دې وروسته چې 1 اونۍ مو په معبد کې تېره کړه او روژه مو ونیوله پر 9 ورځې زموږ سرونه راوخریل او د معبد په لوی حوض کې ووینځلو بیا یې ډېره زیږه کالي چې د دارالحیات رسمي جامې وې راواغوستلې د لمر لوېدو پر وخت چې امون د لویدیځ غونډیو تر شا پټېده دلته له امون څخه مقصد لمر دی چې په عین حال کې د مصر لوی خدای هم و ساتونکو نغاري ووهلې د معبد دروازې وتړل شوې او په همدې وخت کې یوه روحاني چې د شرابو څښلو له امله کوږ کوږ روان و موږ ته وویل راشئ موږ د دغه روحاني په لارښوونه له یو اوږد دالانه تېر شو هغه یوه دروازه پرانستله موږ یوې پراخې کوټې ته دننه کړو چې فرش شوې وه ما ولیدل چې دغه کوټه تیاره وه خو په پورتنۍ برخه کې یوه پرده راځوړنده وه چې د هغې له شا څخه کوټې ته لږه رڼا رالوېده تر دې مهاله زه کله هم دې کوټې ته نه وم ننوتلی خو په دې پوهېدم چې دا د امون کوټه ده روحاني پرده پورته کړه او د لومړي ځل لپاره زما سترګې په امون ولګېدلې
چې د انسان په شان و. له دې امله چې ځوان وم او په امون خدای مې عقیده درلوده نو بدن مې ورږدېد. ما ولیدل چې امون جامې اغوستې وې. هغو څراغونو چې د امون ګرد چاپېره لګېدلي ول او هغه سرو زرو او ګران بیه ګاڼو چې د امون پر غاړه ځوړند ول هغه ته ځلا وربښلې وه. روحاني وویل تاسې باید دلته تر سهاره ویښ اوسئ او عبادت وکړئ چې ښایي امون خدای در سره خبرې وکړي. که یې خبرې وکړې په دې معنا دی چې تاسې د دې وړ بولي چې دارالحیات ته داخل شئ. کله چې د دې وړ شوئ چې دارالحیات ته ولاړ شئ نو سبا به له ما سره یو ځای امون ولمبوئ. دغه جامې به بدلې کړئ او بیا به دارالحیات ته ولاړ شئ. د ملا له دې خبرو وروسته هغه د امون په مخ کې فرده بیرته کش کړه او له دې پرته چې لاسونه په زنګنو کېږدي او سر ټیټ کړي له کوټې بهر شو او دروازه یې بنده کړه. ملا چې له کوټې ووته نو دغو شاګردانو چې تر ما لوی ول خبرې او خنداوې پیل کړې. له خپلو جیبونو یې غوښه او ډوډۍ راویستله او په خوراک لګیا شول. یو زده کوونکی د باندې ولاړ او بیا یې نورو ته وویل راځئ د روحاني کوټې ته ولاړ شو. هلته به ډوډۍ هم وخورو او هورې به ویده هم شو. ځکه دلته پر کاڼو نه شي ویدېدی خو زما روژه وه او دې ته چمتو نه شوم چې د نور ډوډۍ وخورم. ما په داسې حال کې چې امون د پردې شاته وي د ډوډۍ خوراک کوپر باله. نورو ځوانانو له ډوډۍ وروسته پر هډوکو لوبې پیل کړې. ښایي هدف یې د بېدیو لوبه وي. بیا هر یو د کوټې په ښویو او ځلېدونکو کاڼو پرېوتل او ویده شول. خو ما ته خوب نه راته. د امون په فکر کوم. خپلې مذهبي دعاګانې مې لوستلې او غږ وم چې څه وخت به د امون غږ اورم. په دې توګه سهار شو خو ما د امون غږ وانه اورېده او د لمر ختو په وخت کې مې په مبهم ډول ولیدل چې د امون په مخ کې فرده لږه وښورېده. سهار د معبد ساتونکو نغارې ووهلې. دروازې پرانستل شوې. خلک معبد ته ننوتل او ما د هغوی غږ چې د سمندر د څپو په شان چې له لرې تر غوږو کېږي اورېده. کله چې لمر راوخوتو ملا له هماغه ځوان سره جوړه کوټې ته ننوت چې د شپې تللی و چې په ارامه بستره کې څملي او زه د دواړو له څېرو پوه شوم چې شراب یې څښلي ول. ملا موږ ته وویل ای هغو کسانو چې هیله لرئ دارالحیات ته ولاړ شئ آیا بېګا ویښ واست او عبادت مو وکړه؟ موږ ټولو وویل هو. ملا وویل آیا امون در سره خبرې وکړې او د هغه غږ مو واورېده؟ یو شېبه ټول غلي وو او بیا د موسی په نوم یو شاګرد وویل هو هغه له موږ سره خبرې وکړې. نورو شاګردانو هم دا خبرې تکرار کړې خو ما څه ونه ویل. دې لپاره چې امون له موږ سره خبرې نه وي کړې او حیران دي ته وم چې څه ډول نور کسان دا زړه کوي چې دروغ ووایي. هغه ځوان چې بېګا د ملا کوټې ته تللی و هغه هم په ډېرې بې شرمۍ وویل چې امون ما ته هم ځان څرګند کړه خو ځینې رازونه یې راته وویل او ټینګار یې وکړه چې هیچا ته به یې نه وایم. ما د هغه له ارام او مینهناک غږ څخه خوند واخیسته. موسی وویل کله چې ما امون ولیده هغه مې پر سر لاس کېښود او ویې ویل ای موسی زه تا او ستا کورنۍ ته برکت درکوم او ته به یو ورځ د مصر مشهور طبیب شي. له موسی وروسته هر شاګرد خپلوار له امون سره د کتلو او د هغه د څرګندېدا په هکله درواغو کیسې وکړې تر دې چې ما ته نوبت راغی او کهن راته وویل سینوها ایا ته امون ولیده او هغه له تا سره خبرې وکړې؟ ومې ویل نه ما هغه ونه لید او د هغه غږ مې هم وانه اورېده. یوازې سهار مې احساس وکړ چې پرده وښورېده. ملا برګ برګ راته وکتل او ټول غلي شول. یو ځوان چې ښوونځي ته له تګ راهیسې له ما سره ملګری شوی و د ملا لاس ونیو او څنګ ته یې کړه. بیا ورسره وبنګېده او کله چې راستانه شول ملا په کاوړ راته وویل سینوها له دې امله چې ستا د عقیدې په پاکي او صمیمیت کې هیڅ شک نشته نو ممکنه ده امون له تا سره خبرې وکړي. بیا د ملا په اشارې هماغه ځوان پرده لرې کړه. زه یې د امون د مجسمې مخ ته بوتلم او اړ یې کړم چې
له معمول سره سم پر ځمکه سر کېږدم. وروسته یې همداسې پرېښودم. ناڅاپه په کوټه کې یو غږ انګازې وکړې او ما ته یې وویل سینوها سینوها. ما بېګا هم غوښتل چې له تا سره خبرې وکړم خو ته ډېر ټنبل یې، ویده شوی وې. ما سر راپورته کړه او ومې لیدل چې غږ د امون له خولې راوځي. بیا هماغه غږ وویل سینوها زه امون یم او په دې جرم چې بېګا دې غفلت کړی باید تا د خوړونکي خدای په خوله کې واچوم. خو زه پوهېږم چې ته پر ما عقیده لرې او له همدې امله دې دا ځل بښم. له دې وروسته زه پوه نه شوم چې دغه غږ څه وویل، ځکه چې پوه شوم دغه غږ چې د امون له خولې راووته د هغه نه بلکې د هماغه ملا دی چې هلته موجود و. له دې وروسته د کرکې، غصې او عبرت یو حالت راته پیدا شو، تر دې چې ملا راغی او زه یې له ځمکې پورته کړم او ویې ویل راشه او د امون په مینځلو او د جامو په بدلولو کې راسره مرسته وکړه. زه سم نه پوهېدم چې څه ډول مې د امون په مینځلو او د هغه د جامو په بدلولو کې له نورو سره مرسته وکړه، ځکه چې فکر مې پریشانه و او داسې احساس مې کوه چې زما عقیدې یو لوی او ناجبرانېدونکی ګزار خوړلی دی. پر هغې ورځ یې زما پر سر سپېڅلي غوړي وموښل او یو پیپروس مصري کاغذ یې راکړه چې د دارالحیات ته زما د ننوتو حکم و. کله چې دارالحیات ته زما د ننوتو تشریفات پای ته ورسېدل او زه له معبده بهر شوم چې کور ته ولاړ شم، نو له ډېرې کرکې او خفګانه کانګې راغلې او زړه مې بد شو.